سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ یو ځل بیا تاسو ته د بریال ټیک یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو داسې طریقه در وښیم چې څنګه کولی شو چې د اپلیکیشنونو څخه ډیټا بند کړو یعنې که چیرته موږ د هر یو اپلیکیشن څخه ډیټا بند کړو نو زموږ د انټرنیټ ای بي به هم زر نه ختمیږي او د مشخصو اپلیکیشنونو څخه د سوشل میډیا اپلیکیشنان چې دي کوم واتساپ میسنجر دې څخه موږ کولی شو چې ډیټا بند کړو یعنې موږ ته به څوک نه شي کولی چې زنګ ووهي یا میسیج وکړي او موږ ته مزاحمت وکړي نو دغه طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې تاسو څخه په درنه پوښتنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل مو که نه سبسکرایب کړی ها در سره سبسکرایب کړی دا ویډیو د ملګرو سره شیر ویډیو ته یو لایک حتما در سره ورکړئ نو زه د ویډیو په طرف تاسو به راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته پلی سټور باندې به کلیک وکړئ په پلی سټور کې زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن درښیم هغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ دلته ملګرو تاسو ته لیکلی دي دا ځای کې مې نیټ ګارډ دغه اپلیکیشن په دغه نوم باندې به دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ تاسو به کلیک وکړئ لاندې به راشئ دغه اپلیکیشن چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري نیټ ګارډ اپلیکیشن دا به په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ چې کله مو دا را ډاونلوډ کړو په دې باندې به کلیک وکړئ دا به اوپن کړئ چې کله مو انسټال شو یا ډاونلوډ شو دا باندې به کلیک وکړئ اوپن یې کړئ چې کله اوپن شو نو تاسو ته دا رقم انټرفیس راځي تاسو ته په لومړي سر کې څو پرمیشنونه غواړي دلته اوکې به لیکلي وي ډېر نو هغه باندې به کلیک وکړئ نو دا ډول به خلاص شي او دغه اپشن به داسې آف وي دا به تاسو آن کړئ ورته دغه اپشن زه تاسو ته په نښه کړم دغه اپشن به تاسو دلته آن وي آف وي بیا به تاسو ورته آن کړئ نو اوس څنګه کولی شو د اپلیکیشنونو څخه موږ او تاسو ډیټا بند کړو نو ساده طریقه لاندې تاسو ته ښکاري ملګرو دا ما ټولې بند کړي دي په دې باندې تاسو کتلی شئ چې ما ټولې بند کړي دغه دا د سیګنال ما چې کومه دا ټوله مو بند کړي دي دغه د دې لپاره دی چې مثلا که تاسو که چېرته سیم استعمالوئ نو د سیګنال دغه رما چې کومه دو نو دغه به بندوئ دغه به والده شوی وي تاسو به یې د سرې لمې ته راولئ او بله دا چې دو دغه وای فای کوم علامات که تاسو وای فای کاروئ نو په دې وای فای باندې به هم کلیک وکړئ دا به ټولې دغه شی سرې کړئ چې کوم اپلیکیشنونه تاسو بندوئ نو هغه به تاسو داسې سرې کړئ چې تاسو نه بند شي او بل دغه ملګرو مثلا اوس موږ تاسو واتساپ نه بندوو مثلا زه سیم کاروم زه دغه واتساپ نه دغه بندوم نو اوس به داسې نشي کولی ملګرو چې موږ ته یو څوک زنګ ووهي د واتساپ نه به مو هیڅ شی نه راځي نو که چېرته دا ورته خلاص کړئ نو تاسو ته به انټرنیټ بیرته خلاص شي په دې واتساپ باندې نو دغه طریقه که دا طریقه تاسو هم کول غواړئ نو دغه ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او تاسو هم دا رقم کولی شئ چې د خپلو ځینو اپلیکیشنانو څخه دا ډول ډیټا یا انټرنیټ بند کړئ تاسو انټرنیټ به هم زر نه ختمیږي او که چېرته په واتساپ یا مسنجر باندې دا رقم طریقه استعمال کړئ نو څوک به تاسو ته زنګ هم نشي کولی بلکې تاسو به انټرنیټ استعمالوئ خو تاسو ته به څوک زنګ نشي کولی نو دا نننۍ ویډیو که تاسو ویډیوګانو سره علاقه لرئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ښه وختونه ښې شېبې